سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. څنګه کولای شو د پروفایل لپاره ښایسته او ډیزایني عکسونه جوړ کړو. نو ټوله طریقه ته په دې ویډیو کې ښیم. هیله یم چې ویډیو سره ترپايه وګورئ او چینل سره سبسکرايب کړئ. ښه نو دوستانو، د دې لپاره تاسو پیکس اپ اپلیکیشن ته ضرورت لرئ. دا به تاسو د پلی سټور او یا هم اپ سټور څخه ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړو نو د پیکس اپ اپلیکیشن نه خلاصوو. لږ انتظار ورته کوو تر څو صفحه اماده شي. او دوستانو په دې کې چې دی ټول عکسونه فري جوړېږي، یعنې انټرنیټ ضرورت نه لري، بغیر د انټرنیټ څخه جوړېږي. نو دغه دوستانو اپلیکیشن نه خلاص شو. دلته به تاسو په پروټیټ باندې کلیک کوئ. دلته به تاسو خپل یو عکس راواخلئ. چې کله مو عکس راواخیسته دا اوس دلته اماده کېږي، لږ انتظار ورته کوو. نو دغه دی دوستانو عکس اماده شو. تاسو وګورئ دې کې د غټولی او ډیږه کولی هم شو، او دې کې نور ډېر شکلونه دي. مثلا دا ګرد شکل تاسو وګورئ، دې خوا نور هم ډېر دي. دا وګورئ تاسو، مثلا دا مثلا زمونږ دا خوښ شو. دلته تاسو د کلر باندې به کلیک کوئ، تاسو د بیکګراوند او یا هم د دې کلر بدلوی شئ. مونږ دې کې اوس مثلا مونږ دا انتخاب کړو، دلته په اپلای باندې کلیک کوو. چې کله مو په اپلای باندې کلیک کړو، لږ انتظار ورته کوو. بیا به دلته په سیف باندې کلیک کوو تر څو عکس سیف شي مونږ سره. ښه نو عکس سیف شو. دلته به په ایګزټ باندې کلیک کوو. دې کې اوس مونږ چې دی ډریپ باندې کلیک کوو. دې کې هم خوندور عکسونه جوړېږي او ښایسته ډیزاینونه هم دي. دلته هم لږ انتظار ورته کوو تر څو عکس اماده شي. نو دوستانو عکس اماده شو. تاسو وګورئ دا جګوی هم شو او ټیټوی هم شو، او دې کې هم نور ډېر ډیزاینونه دي. مثلا دا ډیزاین شو، دا ډیزاین شو پکې، یا هم دغه ډیزاین شو. مثلا زمونږ دا خوښ شو. دې کې هم تاسو بیکګراوند کلر بدلوی شئ. مثلا زمونږ همدا خوښ شو. په ټیک مارک باندې کلیک کوو. دلته به سیف باندې کلیک کوو تر څو عکس مونږ سره سیف شي. عکس سیف شو. دلته بیا هم هماغسې په ایګزټ باندې کلیک کوو. چې کله مو په ایګزټ کلیک کړو، دلته اوس راځو سپایرل ته. دې کې هم خوندور عکسونه جوړېږي. دې کې به هم خپل یو عکس راواخلئ. چې کله مو عکس راواخیستو دوستانو، دلته هم لږ انتظار ورته کوو. دغه دوستانو عکس به جوړ شو. دلته مونږ مثلا زه دا وهم پکې، دا تاسو جوړولی دلته هم شئ. دغه پکې وهو، دا هم خوندور دی. تاسو دلته وینګس باندې کلیک کوئ. دې کې مثاله وزرې دي پکې، دا هم غټولی او ډېره کولی شئ. شیپ نور هم ډېر شکلونه دي. داسې شو. بېرته سپایرل ته راځو. دې کې مونږ مثلا یو انتخابوو پکې، مثلا نه دا خو صحیح نه دی، دا به صحیح. دا انتخابوم. دلته به هم مونږ په ټیک مارک باندې کلیک کوو. چې کله مو په ټیک مارک باندې کلیک کړو، لږ انتظار ورته کوو. دلته به بیا په سیف باندې کلیک کوو. چې کله مو په سیف باندې کلیک کړو نو عکس مونږ سره سیف شو. دلته بیا په ایګزټ باندې کلیک کوو. ښه نو دوستانو دغه وه زموږ ویډیو. ښه نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله مند یم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي یو لایک ورکړئ او ښایسته کمنټ درسره وکړئ او چینل سره ضرور سبسکرايب کړئ. والسلام.